السلام علیکم قدرمنو دوستانو، هیله ده روغ او جوړ به اوسئ. زه غیرت بهیر یم او یو ځل بیا د انګلیسي ژبې د ځانګړي پروګرام په 4م کلاس کې ستاسې خدمت کې حاضر شوی یم. هیله ده تېر درسونه مو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي او نوي درس څخه هم یو څه نوي زده کړئ. د تېر په څېر زموږ دا درس هم 4 برخې لري. لومړۍ برخه ګرامر، دویم برخه words، دریمه برخه expressions and sentences او څلورمه برخه one question ده. راځو نن د ګرامر په برخه کې موږ د اوازونو له مخې یا د ساوند له مخې الفابet letters تر مطالعې لاندې نیسو. لکه مخکې مو چې د لیکلو د بڼې له مخې په دوه برخو ویشلي وو، اوس راځو د تلفظ له مخې یا د ساوند له مخې چې دی د انګلیسي الفبا په کټګوریو ویشو. ویو چې English letters are divided into 3 parts according to sound. English letters are divided into 3 parts according to sound. ویو چې انګلیسي الفبا د غږونو له مخې په 3 برخو ویشل شوې ده. په څو برخو؟ په 3 برخو ویشل شوې ده. First, consonant letters، بې غږه یا نه خپلواک توري، او دویم vowel letters، واول یا اواز لرونکي توري، او دریم semi vowel یا نیمه واول یا نیمه اواز لرونکي توري ورته ویلی شو. نو د غږ له مخې مو انګلیسي الفابet په 3 برخو ویشل: بې غږه توري یا نه خپلواک توري، واول یا اواز لرونکي توري، او نیمه واول یا نیمه اواز لرونکي توري. د دې څخه وروسته راځو د هر یو بخش بیل بیل تعریفوو چې consonant letters څه ته وایي، vowel letters څه ته وایي، او semi vowel څه ته ویل کیږي. ښه، نو لومړی راځو consonant letters یا بې غږه یا نه خپلواک توري تر مطالعې لاندې نیسو. بې غږه یا consonant توري هغه غږونو ته ویل کیږي چې د ویلو په وخت کې په خوله کې د هوا بندښت رامنځته شي. نو دغه د هوا بندښت چې دی یا د ستوني کې یا په دې ژبو په ټولولو سره دغلته رامنځته کیږي چې دا د تلفظ د هوا کوم جریان چې دی د ستوني څخه چې کوم د هوا جریان راوځي په دې کې یو ډول بندښت رامنځته کیږي. او که تاسو غواړئ چې دا تجربه کړئ چې رښتیا دا بندښت څنګه رامنځته کیږي، نو دا خپل لاس چې دی د لاس د منځ دا د خولې ته نږدې ونیسئ او دغه د بي څخه تر زیټه پورې کوم توري چې دي دا تلفظ کوي، نو تاسو ته به معلومات وشي چې د هوا بندښت څنګه رامنځته کیږي. اوس تاسو لاس ونیسئ، خولې ته ووایئ چې بي بي، نو تاسو وګورئ یوه جټکه یوه لړزه رامنځته کیږي ستاسې په دې تلفظ کې، د هوا په دې جریان کې یوه لړزه رامنځته کیږي. نو په دې خاطر موږ دې ته بې غږه یا نه خپلواک توري وایو، ځکه چې د هوا په جریان کې دوی یو ډول بندښت رامنځته کوي. نو دغه توري چې دي دا شپږ توري دي، نو دغه توري چې دي دا 19 توري دي. د ABC د الفابet letters چې ټول شپږ توري دي، په هغه کې 5 توري واول توري دي او 2 توري semi واول دي. نو پاتې 19 توري چې کوم یو دي دا consonant letters دي چې د B څخه واخله تر زیټه پورې. نو دغه توري د B څخه تر زیټه پورې توري دي: B C D F G H J K L M N P Q R S T V X Z. دا نو بې غږه یا نه خپلواک توري شو. له دې څخه وروسته راځو consonant letters پسې vowel letters یا اواز لرونکي توري تر مطالعې لاندې نیسو. د دې لومړی تعریف کوو: اواز لرونکي توري هغه اوازونو یا غږونو ته ویل کیږي چې د ادا کولو په وخت په خوله کې د هوا بندښت نه رامنځته کیږي. نوموړي تورو ته ځکه غږ لرونکي توري وایي چې په کلمو کې د غږ یعنې څپو د پیدا کېدلو سبب کیږي. پرته له واول توري څخه یوه کلمه اواز نه ورکوي او له زور، زیر، پیخ او مد څخه عبارت دی. نو لکه څنګه مو چې کانسوننت توري ولوستل، د هغې برعکس واول توري بیا هغه تورو ته ویل کیږي چې کله دا موږ تلفظ کوو په خولې کې د هوا کوم جریان چې دی دې کې بندښت نه رامنځته کیږي، نو ځکه ورته اواز لرونکي توري ویل کیږي. او بله خبره ده چې دا واول توري چې دي په کلمو کې د اواز د رامنځته کېدلو سبب کیږي. پرته له واول توري څخه موږ نشو کولی یوه کلمه ولولو، او اصل کې هغه کلمه ده نه، هغه صرف کانسوننت لیټرز دي که چېرته واول پکې نه وي.
او دا واول توري چې دي د زور زیر پیخ او مد دغه اوازونه چې دي دا واول توري دي. نو په انګلیسي کې چې د نوموړي توري یعنی واول توري دا 15 توري دي چې عبارت دي د A E I O U. نو ګورئ تاسې خپل لاس خولې ته ونیسئ، خولې ته یې نږدې ونیسئ او دا توري تلفظ کوئ، نو تاسو ته به جوته شي چې د دغې تورو په تلفظ کې د هوا بندښت نه رامنځته کېږي. نو که تاسو ووایئ چې A، نو ګورئ ستاسې خولې نه چې کومه هوا راوځي په دې کې لړزه نشته، جټکه نشته او نه کوم بندښت شته، نو په دې خاطر دې ته اواز لرونکي توري ویل کېږي. ښه، له دې څخه وروسته راځو وروستۍ برخې او وبخښئ دلته د اواز لرونکو توري د کارونو ځایونه پاتې شو. Uses of vowel letters یعنې اواز لرونکي توري د څه لپاره کارېږي؟ کوم ځای کې کارېږي؟ اول کې وایي چې غږ لرونکي توري په کلمو کې د غږ د پیدا کېدا لامل کېږي او که چیرې په یو کلمه کې واول یعنې اواز لرونکي توري نه وي نشو کولی هغه تلفظ کو. مثلا JMSHD، نو دا موږ تلفظ کولی شو؟ نه شو تلفظ کولی. ولې؟ ځکه چې پکې کانسوننت نشته او حرکت چې دی څپه چې ده هغه سوري دا ځکه نشو تلفظ کولی چې په دې کې واول نشته، او که چېرته واول پکې نه وي نو څپه پکې نشته، نو کله څپه پکې نه وي هغه تلفظ کېږي نه. نو که څوک تاسو ته داسې یو څو توري درکړي او تاسو ته ووایي چې دا تلفظ کړي او واول توری پکې نه وي نو هغه موږ نشو تلفظ کولی، هغه به همدغسې ورته وایي لکه JMSHD. نو که چېرته تاسې داسې توري چې دی د یو څو توري یو ځای کې کانسوننت توري وي او ډکشنریانو ته یې ورکوئ کوم چې تلفظ لري، نو هغه هم درته همدغسې وایي، بیل بیل درته الفابیت لیټرز وایي. ښه، تلفظ کولی نه شي ځکه چې دلته څپه نشته پکې. او دویم دغه توري په کلمو کې د څپو د پیدا کېدو سبب کېږي، لکه مخکې مو چې وویل. تاسې دې لغت ته وګورئ بریک فاسټ، تاسو وګورئ بریک فاسټ، دلته وګورئ په بریک کې دوه واول دي چې یو بیا سایلنټ راځي او دویم چې دی تلفظ ورکوي، او بل چې دی دویم دغه توري په کلمو کې د څپو د پیدا کېدو لامل کېږي، لکه مخکې مو چې وویل. تاسې وګورئ بریک فاسټ، نو ګورئ دوه څپې رامنځته شوي په یوه کلمه کې، دوه څپې دي، نو ګورئ د څپو د رامنځته کېدو لامل شو. او ورپسې راځو اوس څپه لولو چې څپه څه ته وایي. یادښت کې وایي چې څپه د اوازونو مجموعه ده چې د تنفس په یو ور بندښت سره ادا کېږي. مثلا کارپنټر یو لغت دی، نجار ته ویل کېږي کارپنټر، کارپنټر. نو ګورئ درې واوله پکې دي او درې واوله چې دی بېلې بېلې څپې ځان ته جوړوي، نو ځکه موږ وایو چې د اوازونو مجموعه ده چې د تلفظ په یو ور بندښت سره ادا کېږي. ښه، زمونږ دریمه برخه او هغه سیمې واول یعنی د کانسوننت د الفابیت لیټرز دریمه برخه چې د سیمې واول یا نیمه واول یا نیمه اواز لرونکي توري کومو تورو ته ویل کېږي؟ وایي له هغو تورو څخه عبارت دي چې د بل واول په استعمال سره خپل ځانګړی غږ ورنه کړي. نو سیمې واول هغه توري دي چې ځینې وخت واول او ځینې وخت د کانسوننت په ډول کارېږي. نیمه اواز لرونکي توري د تلفظ په وخت کې نیمه اواز لري، معمولا د کلماتو په پیل کې بې اوازه یا بې واکه، خو د کلماتو په منځ او پای کې اواز لرونکي وي. نو په دې خاطر ورته نیم غږ لرونکي توري وایي او عبارت دي له W او Y څخه. یعنې کله چې واول وي بیا سیمې واول چې دی خپل غږ نه ورکوي. بېلګې وګورئ سکای او وینډو، سکای وینډو، ګورئ سکای کې Y او وینډو کې W تورې په آخر سر کې او په سر کې راغلی. ښه، زموږ د ګرامر برخه پای ته ورسېده. دویمه برخه د ورډز یا کلمو برخه ده. په دې برخه کې د تیر په څیر 15 لغاتونه د هغوی د معنا سره لرو، په پښتو کې ژباړه لیکل شوي وي. لومړی راځو لغاتونه را سره تکرار کړئ او بیا یې معنا کوو. انټ، aunt, boy, boy, buy, buy, become, become, book, book. ښه، انت عمه یا خاله
یعنی هم د مور خور او هم د پلار خور ته کارول کیږي. او کانی او مانی یعنی د کاکا ښځه د ماما ښځه دوی ته هم انټ ویل کیږي. بوای هلک، بای اخیستل یا پیرل، بیکم کیدل، بوک کتاب. د لغاتونو برخه هم دومره وه. او دریمې برخې ته راځو expressions and sentences، اصطلاحات او جملې. په دې برخه کې د تیر په څیر هغه ډېرې کارېدونکي جملې او اصطلاحات لولو چې په ورځني ژوند کې ډېر کارول کیږي. د نن ورځې لپاره شپږ ډېرې کارېدونکي جملې او اصطلاحات لرو. راځئ راسره تکرار کړئ. You are a very kind. You are a very kind. تاسې ډېر مهربان یاست. تاسې ډېر مهربان یاست. Sorry to bother you. Sorry to bother you. ډېر وبخئ چې تاسې ته مې مزاحمت وکړ. ډېر وبخئ چې تاسې ته مې مزاحمت وکړ. You're an angel. You're an angel. ته یوه فرښته یې. د یو چا صفت کوو ورته وایو چې You're an angel. ته یوه فرښته یې. Have a good weekend. Have a good weekend. ښه رخصتي ولرئ یا ښه رخصتي ولرئ. Please don't disturb. Please don't disturb. د مهربانۍ له مخې مزاحمت مه کوئ. د مهربانۍ له مخې مزاحمت مه کوئ. د نن ورځې اصطلاحات او جملې هم په همدې ځای پای ته رسیږي. وروستۍ برخې ته راځو. One question ده، یوه پوښتنه. په دې برخه کې د تیر په څیر یوه پښتو جمله لیکل کیږي. د هغې لپاره تاسې مناسب انګلیسي ژباړه په نښه کوئ. یعنی یوازې د کمنټ برخه کې تاسې د 40 ساعتو لپاره تاسې وخت لرئ چې دغې پوښتنې ته ځواب وټاکئ. یا A او یا هم B، دوه اپشنونه لرئ، په هغې کې تاسې ورته ځواب ټاکئ. جمله داسې ده په پښتو کې، په ځان باور ولره. یو چاته وایي په ځان باور ولره، نو په انګلیسي کې به یې څنګه وایي؟ په A کې راځي چې trust in yourself. Trust in yourself. او په B کې راځي believe in yourself. Believe in yourself. نو کوم یو اپشن چې صحیح وي د کمنټ په برخه کې همغه ولیکئ چې A یا B صحیح دی. ښه، د کمنټ برخه کې هره پوښتنه ستاسې یو ځواب لري. 40 ساعته وخت لرئ. د ویډیو د اپلود څخه وروسته تاسې 40 ساعته وخت لرئ چې پوښتنې ته ځواب ورکئ. او ستاسې هره پوښتنه یو نمبر لري. که سم جواب ورکړی و، کله مو چې 10 نمبر واخیستې نو زموږ د همکارانو له لوري ستاسې نمبر شمیرل کیږي او د هغې څخه وروسته تاسو ته یو ستاینلیک یا سرټیفیکیټ د جی بهیر یوټیوب چینل له لارې درکول کیږي. ستاسې له ملتیا څخه نړۍ مننه، له لیدو څخه مو نړۍ مننه. هیله ده ویډیو لایک، د ملګرو سره شریک او چینل سبسکرایب کړئ. تاسو ته ښه وخت او ښې چارې غواړو. سلامونه.